دام پښتو ادبي تړون کوم ادبي خلې ځلې دي یقینا چې هغو پوره رنګ راوړی او تمه لرو چې دا پرمختګ نور به هم وکړي. موږ په دې دو ټولو ته ډاډ ورکوو. وخت ډېر لږ مطلب دی چې مانځه هم وخت دی که څه ویل نور نه وي بس ابو چوټي خو خیر ده. ها دا یو نظم نما غزل یا غزل نما نظم د مرګري خبره وکړو. د څو خبرو څو کارونو مرکب دی پښتون، د څو خبرو څو کارونو مرکب دی پښتون، له نورو خلکو نمایا په دې سبب دی پښتون. په هر حالت کې تی وفا مینا ایثار څڅیږي، په هر حالت کې تی وفا مینا ایثار څڅیږي، د سړیتوب په خصلتونو مهذب دی پښتون. مننه. او د مروت او د عزت ژوند په تن کې دی روح، د مروت او د عزت ژوند دی په تن کې دی روح، د بې شرمۍ په هر عمل غضب دی پښتون. مننه. د خپل ټاټوبي نه بغیر زندگی نه قبلوي، د خپل ټاټوبي نه بهر زندگی نه قبلوي، د خپل ماحول په سمندر کې لکه کب دی پښتون. او حجره جماعت د تماس د خپل خالق او مخلوق، حجره جماعت د تماس د خپل خالق او مخلوق، د خپل تخلیق خرسېدلی په مطلب دی پښتون. او مننه. د سرکشۍ او بدماشۍ ازاله ښه پېژني، د سرکشۍ او بدماشۍ ازاله ښه پېژني، خر یو خودسره اصیل کړی په جیلب دی پښتون. او د کشر مشر د اکرام حق قایم ساتلی، د کشر مشر د اکرام حق قایم ساتلی، ټولو خبرو باندې پوخه د ادب دی پښتون. د کشر مشر د اکرام حق قایم ساتلی، ټولو خبرو باندې پوهه د ادب دی پښتون. او لزان اوچت نه بېنیازه په ټیټ رحم کوي، لزان اوچت نه بېنیازه په ټیټ رحم کوي، په دې صفت باندې هر چاته مقرب دی پښتون. او آخري شعر د شر خویونو ته چې کوم سړی دوام ورکوي، د شر خویونو ته چې کوم سړی دوام ورکوي، دا ښایسته شاله نه په اصل نه نسب دی پښتون. مننه. جزاک الله خیر.